السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. په ریاضي مضمون دریم پړاو دریم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو په افقي ډول د یو رقمي عددونو سره د دوه رقمي عددونو جمع کول دي. راځئ راپیلوو یې. ګرانو زده کوونکو، تاسې ښه متوجه شئ. زه به تاسې ته په یو مثال کې په افقي ډول د یو رقمي او دوه رقمي عددونو د جمع کولو طریقه وښیم. موږ دلته دوه عددونه لرو چې یو یې ۴۵ او بل یې ۳ دی او غواړو چې په افقي ډول یې جمع کړو. لومړی راځو عددونه په افقي ډول په لاندې شکل لیکو. کله چې مو عددونه ولیکل، وروسته د راسته یا ښي لاس څخه پیل کوو. د ۵ او ۳ رقمونه سره جمع کوو چې له 8 سره مساوي کیږي. همدا 8 د جواب په برخه کې لیکو. بیا د چپ یا کیڼ لاس څخه عددونه ګورو. دا چې په چپ طرف کې یوازې په یوه خانه کې رقم لرو چې ۴ دی، نو ۴ هم د جواب په برخه کې لیکو. په پای کې وایو چې ۴۵ او ۳ چې سره جمع کړو، حاصل یې له ۴۸ سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو، د لا نورې ښې زده کړې لپاره به یو بل مثال هم حل کړو. ۱۲ او ۵ عددونه جمع کوو. دواړه عددونه په افقي یا څنګ پر څنګ شکل منظم لیکو. د راسته یا ښي لاس رقمونه ۲ او ۵ جمع کوو او حاصل یې چې اووه کیږي د جواب په برخه کې لیکو. بیا د چپ یا کیڼ لاس څخه عددونه ګورو. دا چې په کیڼ لاس کې یوازې د لومړي عدد خانه ډکه ده، نو د دې یوې خانې رقم چې 1 دی مستقیم را اخلو او د جواب په برخه کې یې د مخکیني عدد مخته لیکو چې له ۱۲ سره مساوي کیږي. ګلالیو زده کوونکو، اوس نو تاسې کتابچې او قلمونه راواخلئ، لاندې مثالونه ولیکئ او په کورونو کې یې حل کړئ. لومړی مثال ۴۰ او ۴. دوهم مثال ۲۲ او ۶. دریم مثال ۷۳ او ۴. څلورم مثال ۴۱ او ۵. پنځم مثال ۸ او ۲. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د صفر لرونکو دوه رقمي اعدادو جمع کول زده کړو. د خدای په امان.